د پټرولیم محصولات د قیمتو کې کموالی راغلی دی د وزیر اعظم شهباز شریف د منظوري وروسته د غذایی وزارت رسمي نوټیفیکیشن خپور کړ د نوټیفیکیشن کې له مخې د پټرول فی لیټر قیمت کې 6 روپۍ 19 پیسې او ډیزل فی لیټر 10 روپۍ او 8 پیسې کموالی راغلی دی همداراز مټی تیل قیمت 6 روپۍ 3 پیسې او د لایټ سپیډ ډیزل قیمت 15 روپۍ 2 پیسې فی لیټر کموالی راغلی دی د قیمتو کموالی دا وروسته د پټرول فی لیټر قیمت 2.9 روپۍ 4 پیسې او د های سپیډ ډیزل فی لیټر قیمت 2 روپۍ 2 پیسې ټاکل شوي دي د لایټ ډیزل فی لیټر قیمت کې 1.0 روپۍ 15 پیسې او د مټی تیل فی لیټر قیمت 2 روپۍ 3 پیسې ټاکل شوي دي نوې قیمتو په د نن شپې په 12 بجې ته تطبیق شوي دي چې د راتلونکي 15 ورځو لپاره به نافذ شوي دي داسې مزید خبر له اباسین خبر له فالو او سبسکرایب کړئ